بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن مینوالو او ګرانو کتونکو سلامونه احترامات مې قبول کړئ. غواړم چې تاسو سره د څو شیبو لپاره زړه خواله وکړم. د جمعې د مبارکې ورځې د لمانځه دوران د ننګرهار په هسکمینې سیمه کې د غبرګو چاودنو بیا د جومات د چت را پرېوتلو له امله په سلهاو عبادتګزار او لمونځ کوونکي د خپل رب لورې په داسې حال کې وکوچېدل چې د خپل ځیګر په وینو لمبېدلي او د تن ټوټو یې د مظلومیت او معصومیت چغې وهلې او همدارنګې بیا په همدې اندازه باندې وګړي چې ټپیان شوي وو خپل رب ته د مظلومیت او د معصومیت چغې وهلې. څرنګه چې تاسو ټولو ته څرګنده ده چې زه زیات وخت کېږي چې په سوشل میډیا او په رسنیو باندې نه راځم. د هغې صرف او صرف دا وجه را چې ما خپله ټوله توجه مې تعلیم او تعلم ته کړې ده، یعنې خپل تعلیم کومه. همدارنګې خو چې بیا کله داسې پیښې رامنځته شي نو یو با احساسه با ضمیره یو ویښ او د خپل دین او د هیواد وادو ته متحد ځوان وجدان دا خبرې نه مني او بیا چې په چوپ پاتې شم نو ځان ته دا زه د ننګ د پیغور او د خیانت خبره ګڼم. په تاریخ کې زیاتې دشمنیانې شوي دي پلاشه. منګه دا په کتابونو کې هم لوستي دي او د خپل مشرانو څخه هم اورېدلي دي. په دښمني کې سوي چې یو دښمن بل دښمن باندې د مخې نه ګزار کوي. په سنګر کې یو دښمن دا کوشش کوي چې بل دښمن ووژني او دا کوشش کوي چې هغه نقصان ورسوي یا پې ځان مړ کړي. خو دارنګې کوششونه یا دارنګې دښمني چې له شا څخه وار کوي یا د یو اجتماعي کې چې د دنیا هر یو عقیده لرونکی او مذاهبو والا پیروان دا خبره غندي، نو موږ دې نتیجې ته رسو چې دا کار یو ډېر نامرده او ډېر ذلیل کار دی او دا چې چا هم کړی دی هغه شعور چې ځناورې لري هغه هم نه لري. په آخر کې صرف دومره ویل غواړم چې کله دنیا د غچ څخه پاتې شي نو د خدای پاک له سزا څخه به د قیامت په ورځ انشاءالله تعالی نه خلاصیږي. په آخره کې د شهداو لپاره د خدای پاک څخه دعا کوم څو دا شهدا او زمونږ د وطن نور شهدا ته جنت الفردوس نصیب کړي او همدارنګې ټپیانو ته شفای عاجله مکامله ور نصیب کړي. ډېر زیاته مننه. والسلام علیکم.